د شیریخ پاک لکه راته ووایه دغه شیریخ ولې ځانګړی ده دا ځانګړتیا د دې څه شی ده ولې د دې لامل شو چې دا دومره مشهوره شوې ده دنیا ډېر چینلونه چې هغه الجزیره CNN امریکا BBC پاکستان حتی بلغاریا روس هندوستان دا زموږ د افغانستان څومره چینلونه دي دا ټول راغلي ما سره مرکې کړي دي او لکه د ستاسو په شمول باندې الحمدلله خوند یې څنګه و یو نمبر بیا د ورځې ورور 800 کیلو شودې اخلم د دې ولستو خلکو نه دغه 800 کیلو شودې چې موږ پخې کو دا په اول قدم کې چې موږ پخې کو بیرته موږ ته دا 300 کیلو پاتې کیږي میم د سہولت باندې خلک راځي سیاست هم راځي نارینه هم راځي ټول راځي دلته اره موږ خو تقریبا چې ټول ټال زما تیار لسکاره کېږي چې زه شیریخ کار ته راوتلی یم که نه افغانستان څخه د خو له سعودي عربستان څخه راغلی او نن د دې شیریخ د سکې او د خوند د سکلو په موخه کامې ولسوالۍ ته راغلی نو هندوستان نه ماته خلک راغلي د شوروي نه حتی مخکې وخت کې چې دا جمهوري نظام کې دلته مؤسسات و امریکایان به راتلل جاپانیان به راتلل فرانسویان به راتلل لندنیان کاناډایان ډېر خلک به دلته موږ ته راتلل اوس هم بعضې خلک راځي دي زموږ 15 کاله کېږي مدینه منوره کې یو ماشاءالله تاسو خو د جانان په کلي کې یاست نامي شیریخ ده واقع چې نامي شیریخ ده هلته حاجي صاحب ته زما د پلار ملګری و د مدینې منورې نه راغلی و د بلبل چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله هیله مند یم چې روغ جوړ به یاستئ نن د لغمان ولایت څخه بهر د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه زموږ خپرونه ستاسو درانه چوپړ ته چمتو کیږي کامه د ننګرهار هغه ولسوالۍ ده چې د زراعت په برخه کې ډېره نوموتې ده اوس مهال هم دلته د هندوانو سیزن دی او په دغه ولسوالۍ کې زراعتي کښت ډېر تر سترګو کیږي او دغه ولسوالۍ په ځینو ځانګړي مشهورو مارکیټونو باندې هم نوموتې ده لکه د زراعت په برخه کې هندوانې خټکي همدارنګه ګوړه چې دلته خپله جوړیږي او تولیدیږي او ضمناً یو ډېر مشهوره سبل چې په ټول افغانستان کې مشهوره دی هغه نو شیریخ دی چې کامه ولسوالۍ پرې شهرت پیدا کړی او دلته یو ځانګړی شیریخ پیدا کېږي موږ هم راغلي یو تر څو د دې ځای له شیریخ څخه لیدنه وکړو او تاسو ته د دې ځای په هکله تفصیلي معلومات درکړو نو زه د کامې ولسوالۍ د شیریخ پلورنځیو څخه لیدنه کوو السلام علیکم خیر وره صاحب مخه دی قراری ده تاسو نوم مبارک نوم یې فردوس بهار ډېر ښه فردوس بهار وروره تاسو دلته څه مسؤلیت لرئ بس دا موږ خو شیریخ جوړو ډېر ښه کامه ولسوالۍ لکه څنګه چې په شیریخ کې مشهوره دی بیا په دې ټولو ولسوالۍ کې ستاسو شیریخ ډېر ځانګړی دی د دې راز په څه کې دی ولا راز خو په دې کې چې وطني شوده کار وطني پیروي کار و دا راز ډېر ښه تقریبا څومره مشتریان د ورځې لرئ ولا ډېر زیات خلک راځي نو د افغانستان څخه د شلتونو منتخب راځي ډېر مشتریان مو د کوم ولایت دي ولا د ټول ولایتونو راځي چې کوم خاص معلومات خو تاسو نه کېږي چې زیات مشتری لکه مثال لغمان نه کونړ نه یا کابل نه ولسې خاص معلومات د کابل نه ډېر زیات خلک راځي بیا بیروني سیلانیان هم لرئ تاسو چې بهر ملک نه راغلي خارجیان لري خارجیان هم راځي مګر ډېر زیات خارجیان راځي وروسته دلته تاسو خارجي سیلانیان لرل هغه کله و یا دغه اوس د روژه کې هم ډېر خلک راغلي موږ ته او د اخترونو کې هم راغلي ډېر ښه او د ورځې تقریبا څومره شیریخ به وباسئ دلته داسې یو چې موږ یو 800 کیلو شوده د ورځې لرو دا شیدې اخلئ دا شوده لرو 800 کیلو او 800 او له همدغه شیدو څخه بیا پیروی ترتیب کېږي په همدې شیدو نه پیروی بس وباسو او پیروی چې دغه کو د باقي شوده چې دا شیریخ ته نه شیدو څخه پرته نور هم کوم خدمات شته بالکل غوښه لرو او چرګ لرو میان لرو دا څنګه یو کیلو غوښه د پسه په څومره دی یو کیلو غوښه 650 روپۍ پخه
ډېره زیاته مننه. موږ به شیریخ نوشیجان کو او خوند به بیا وروسته در سره شریک وچه خوند یې وکړه نه و. صحیح شو، صحیح دی. مننه، خیر دی. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو لکه څنګه مو چې مخکې درته یادونه وکړله چې موږ راغلي د کامې ولسوالۍ ته، هغه ولسوالۍ چې په شیریخ باندې ځانګړی شهرت لري. بیا په ټوله ولسوالۍ کې د همایون ماما شیریخ نو ځانګړی نوم وتی ده. هر هغه څوک چې د شیریخ مینهوال وي له دې نوم سره اشنا دی او حتما یې له دې ځای څخه لیدنه کړې. نو موږ هم راغلي یو د دې ځای له مالک سره خبرې اترې کوو او د دې ځای د دغه لال عزت پاک له به موږ معلومات راکړي. سلامونه کاکا، ستړی مه شي. په خیر اوسې وروره، تاسو ستړي مه شئ، مهرباني. ډېره زیاته مننه. څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ ژوند ښه تېرېږي؟ الحمدلله، شکر دی د خدای فضل. خدای مو ښه لره. څنګه د کاروبار څنګه دی؟ څه کال د خیر سره؟ الحمدلله ښه دی، کاروبار روان دی، ماشاءالله ګزاره کوي. لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې دا ځای په شیریخ باندې ځانګړی شهرت لري. که کاکا لومړی راته ووایي چې څومره وخت شو چې ستا چې دلته خپله دغه مرکز کې تاسو شیریخ ترتیب کوئ او خلکو ته دغه خدمات وړاندې کوئ؟ وراره موږ خو تقریبا چې ټول ټال زما 14 کاله کېږي چې زه شیریخ کار ته راوتلی یم که نه. او اولنۍ خبره دا ده چې کامه کې مخکې چا د شیریخ کار هم نه کولو او موږ هم ډېر د غریبۍ نه شروع کړی و. که راته ووایي غیر له شیریخ نه دلته تاسو نور کوم خدمات لرئ؟ موږ خو خدمات دا لرو، موږ لږ زره جوس جوړو، د ام، د کیلې، هر میوه چې هغه فصل کې چې هره میوه وي، موسمي میوه، موسم نه میوه وي، هغې نه شیریخ جوړو. باقي موږ لږ زره هوټل دغه هم لرو، سیستم لرو، جای کې موږ غوښه د پسه، د سیرلي، د چرګ او د ماهي، دا 4 غوښې موږ لرو. ماشاءالله. یعنې دغه 4 واړه برخو کې تاسو خدمات دلته لرئ او مشتریان هم شته ده؟ او الحمدلله ښه ډېر مشتریان هم لرو او ښه خدمات هم کوو، هر څه پراخه دي. د شیریخ پاک لکه راته ووایه دغه شیریخ ولې ځانګړی ده؟ دا ځانګړتیا د دې څه شی ده؟ ولې د دې لامل شو چې دا دومره مشهوره شوې ده؟ نو ځانګړی خو داسې دی چې وروره دا خو ټولو افغانانو ته، د دې ولس خلکو ته، د دې افغانستان خلکو ته معلومات دی. زه د دې ولس نه د غواګانو شودې اخلم، دلته یې پخوم او همدغلته د دې پخو شودو نه موږ دا پیروي راټولو او هلته یخچالونو کې ځان سره ساتو او دا چې کوم پیروي نه لاندې شودې پاتې شي د هغې نه موږ شیریخ جوړو. نو دا موږ په دې مطمئن یو، موږ پوښتنه هم کړې ده، نورو خلکو به هم کړي چې داسې طبي شودو نه په ټوله نړۍ کې څوک شیریخ نه جوړوي او نه یې جوړولی شي. ډېره واره هم ورته لندن کې خلکو د کامې شیریخ لیکلی، په کاناډا کې لیکلی، په فرانسه کې لیکلی، په پاکستان کې، حتی موږ سره د دنیا ډېر چینلونه چې هغه الجزیره، CNN، امریکا، BBC، پاکستان، حتی بلغاریا، روس، هندوستان، دا زموږ د افغانستان څومره چینلونه دي دا ټول راغلي ما سره مرکې کړي دي او لکه د ستاسو په شمول باندې الحمدلله د کار اخلاص او ایمانداري ده چې ما ته خلک راځي، ما نه پوښتنې کوي. ډېر کور ودان دا ستاسو محنت او هغه صداقت باندې دلالت کوي. نو دا وایي چې په ورځ کې تقریبا څومره شیریخ به وځي او څومره شیدې تاسو اخلئ؟ د ورځې وروره 800 کیلو شودې اخلم د دې ولس د خلکو نه. دغه 800 کیلو شودې چې موږ پخې کو، دا په اول قدم کې چې موږ پخې کو، بیرته موږ ته دا 400 کیلو پاتې کېږي. بیا دا یو بیا موږ دویم قدم کې پخو، د دې نه ماته د دې 400 پاتې کیلو شودو نه بیا ماته تقریبا 120 کیلو یا 130 کیلو هغه شوده زما لاس ته راځي چې کوم زما د شیریخ هغه مقدار او اندازې ته جوړي. دغلته یو پوښتنه بله هم کوم، دغه 800 کیلو شیدې دلته کامه کې بیرته تاسو پیدا کولی شئ؟ یعنې بیرته د دې ولس نه تاسو اخلئ که نور ولایتونو نه ترلاسه کوئ؟ نو الحمدلله زموږ خو کامه ماشاءالله داسې ولسوالي ده، دا خو 800 کیلو دي چې موږ هره ورځ په کامه کې الحمدلله 15-16 زره کیلو شوده یا لیټره شوده دا موږ تولید لرو د کامې د خپلو غواګانو نه، د خپلو او داسې نه چې د خلکو فارمونه دي. یعنې دا ستاسو ځای ماشاءالله د خلکو لپاره هم د یو مارکیټینګ یو ښه ذریعه ده چې هغوی خپلې شیدې دلته بخرڅ کړي. الحمدلله. او بله خبره زما دا ده چې زه د چا نه شودې اخلم یا ما سره کوم مزدوران کار کوي، د چا نه چې شاید د هوټل دپاره اخلم دا زه په نغدو روپو اخلم. خارجي مینوالو یادونه دې وکړله، داسې میلمانه خو به هم الحمدلله لرو چې سیاحت په موخه افغانستان ته راځي او بیا د کامې له شیریخ څخه یو څکه کوي. ډېر او دلته خو راځي د نورو زموږ افغانانو سره نور خلک راځي، لکه پاکستان نه، هندوستان نه ماته خلک راغلي، د شوروي نه،
حتی مخکې وخت کې چې دا جمهوریت نظام کې دلته مؤسسات و امریکایان به راتلل جاپانیان به راتلل فرانسویان به راتلل لندنیان کاناډایان ډېر خلک به دلته موږ ته راتلل اوس هم بعضې خلک راځي دي دا چې څوک سیاحت ته چکر ته راشي خامخا که د هر وطني او که د هر هیواد دا زموږ شریخ ته راځي. په آخر کې کاکا څه پیغام لري درنو لیدونکو ته کیمرا زموږ ستاسو په خدمت کې ده؟ بس زما افغانستان بچیانو ته دا که په داخل کې که په خارج کې دا پیغام لرم چې د دې خپل وطن سره باید هر سړی مینه وکړي. هغه ورونه چې خارج کې اوسېږي موږ بچیان دي موږ په ډېرو سختو تکلیفونو باندې دا یو ځایونو ته رسولي هغوی بیرته د افغانستان سره کومک وکړي. نو که هر کس د یو بل کس ورور سره د خور سره د یو غریب سره کومک وکړي انشاءالله چې زموږ او ستاسو لږ وخت کې او امنیت خدای پاک زموږ همداسې برابر ولري حکومت زموږ الله پاک همدغسې برابر ولري نو انشاءالله موږ به لږ وخت کې زه په دې امید یم په دې تمه یم چې موږ به د خیر سره د لندن او د جاپان او د دې خلکو سره ټکرې وو دوی سره به اوږه په اوږه کېږو ځکه زموږ الحمدلله هر څه برابر دي خو زموږ په افغانستان کې چې زه ډېر خفه یم په دې خفه یم چې موږ ته د کار سړی نه دی راغلی چې زموږ ته د دې وطن نه کار والي. بالکل انشاءالله او په دې امید چې یو ورځ د یو پرمختللي یو سوکاله او په ځان بسیا افغانستان کې شپې ورځې سبا کو. ډېره زیاته مننه چې موږ سره مرکې ته حاضر شوئ او خدای دې په کاروبار کې لا برکت واچوي دا ځای دې تل همداسې ځلانده واوسي. ډېره مننه. مهرباني تاسو ټولو لیدونکو نه اورېدونکو نه دلته راتلونکو نه هم زه ډېره مننه کوم چې زموږ د آخري سرحدي ولسوالي دا د افغانستان آخري سر دی نور خاطه طرف ته سر دی مګر هم د نور پرېوتن هم ما ته خلک راځي زه د دې ټول ولس نه د دې ملت نه د دې وطن نه ټولو نه زه خپله هم ډېره یو دوه نړۍ مننه کوم. خلک وایي یو نړۍ مننه زه وایم دوه نړۍ مننه. زه که څه هم دغه نمایندګي نشم کولی ډېر کوچنی یم لومره خو بیا د دې ټول ولس په استازولۍ د تاسو یوه ځانګړې مننه داسې کوم چې دغه خلکو ته مو دلته دا ځای ترتیب کړی خلک ستاسو دغه وفاداري او امانتداري او اخلاص ته راځي. کور مو ودان خدای مو په عمر کې لا برکت واچوي. مهرباني ډېره مننه. درنو لیدونکو تاسو د همایون ماما خبرې واورېدې چې د دې ځای په هکله تفصیلي معلومات موږ ته راکړل. کور ودان په د سپین ږیري ځان ډېر محنت ویستی دی او ډېره خواري کړې او په ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خدمات زموږ هېوادوالو ته چمتو کړي. نو لکه څنګه چې هغه وویلې چې موږ بهر میشت دي میلمانه هم لرو دلته نو راځو د دې رستورانت د یو مینهوال څخه سره خبرې اترې کوو چې دا له سعودي عربستان څخه راغلی. البته زموږ افغان ورور دی زموږ حاجي صاحب د افغانستان څخه دی خو له سعودي عربستان څخه راغلی او نن د دې شریخ د سکې او د خوند د سکلو په موخه کامې ولسوالۍ ته راغلی. نو له ده سره خبرې اترې کوو. سلامونه حاجي صاحب محترم ستړي مه شئ. السلام ورحمة الله وبرکاته. ستړي مه شئ خیرات په خیر است. ماشاءالله زموږ 45 کاله کېږي مدینه منوره کې یو. ماشاءالله تاسو خو د جانان په کلي کې یاست. ماشاءالله خو داسې په دنیا کې دوره خورو خو داسې د همایون ماما په شکل شریخ موږ نه دی خوړلی. ډېر ښه. کله راغلي یاست په خیر افغانستان ته؟ افغانستان ته تقریبا 5مه ده که 6مه ورځ ده. ډېر ښه. او دلته د سهار راغلی دا وروسته یو ساعت مخکې د دې وړاندې هم دلته راغلي وی د همایون ماما شریخ بس دا شریخ د شریخ سکلی دی خوند مو سکې که پاتې دغه نه مو خوړی ګوره چې خدای باندې مریضان کړي ده. د همایون ماما شریخ ماشاءالله برکتي دی صداقت پکې د نه دي مریضان کې. څنګه و خوند یې څنګه و؟ یو لمبر بیا ډېر ښه. په سعودي عربستان کې دا ویل چې 45 کاله هلته اوسېږئ په مدینه منوره کې هلته په کوم کار باندې بوخت یاست؟ موږ خپل تجارت لرو د حجاجو کار کوو عالم الخردوات ورته وایي د سپیو عطرونو ګړیو هر شي محنت دی. ډېر ښه. نو څنګه د هلته کاروبار ژوند زندګي څنګه د راضي یاستئ؟ ګزاره کېږي الحمدلله. اولادونه فامیل ټول مال در سره اوسېږي؟ ټول زه یوازې راغلی. اوس فعلا یوازې راغلی. څنګه دی وطن څنګه دی وروسته ډېر ځنډه به راغلی؟ ماشاءالله بې مثاله دی مثال نه لري ډېر خوشحاله یم. آب و هوا څنګه دی مدینه منوره خو فکر کوم ګرمه به مې دی هوا دا خو اوس په داسې ځای کې کښېناستو چې دا زما فکر نه راځي ډېر بهترین ځای دی. نور خو موږ هلته بلد نه یو خو الفجر ساعت ډېر مشهوره دی او په عطرو کې بیا ته راته ووایه چې کوم عطر ډېر مشهوره دي. زه به یو عطر په ورو بیا به ته خپله دغه وکړې. ما خو مریض وم دغه نه وم سم نه وم. نو ماشاءالله ځان سره دا دی دا مدینې منورې دوی به درسره پاتې شي. ډېره زیاته منتانو د جانان د کلي عطر و چې خوشبختانه موږ هم خوش قسمته ولې داسې خبر خدای مو راوله خدای مو راوله. ډېره مننه. مشرقما کې دي مشرقما سره دي
داسې انشاءالله ستاسې په خدمت کې خدای که عمره را نصیب کړه نو انشاءالله بیا به هلته سره دیدن وکړو بار د قبول سره حج او عمره دواړه په نصیب ډېره زیاته مننه حاجي صاحب په آخر کې د افغانستان ټول لیدونکي ستاسو ویني که کوم پیغام میسج لري نو مهرباني وکړئ بس موږ ډېر خوشحاله یو ماشاءالله په داسې آزاد فضا کې یو چې موږ ښایسته ډېره فضا ده ډېر خوشحاله نورو لیدونکو ته هم څه پیغام دی چې بهر ملکونو کې اوسېږي افغانستان امن دی چې راشي دلته لیدنه وکړي ماشاءالله کولی شي چې د دنیا د پای څخه دلته راشي او داسې به خوشحاله پسې څه مسله څه مشکل نشته انشاءالله زه خو ماشاءالله د ټول دنیا په مابین په زړه کې ناست یم او داسې خوشحالي لکه اوس چې ماته حس کېږي دا په انسان کې نور جایز نشته خدای تعالی زموږ ستاسو ملک آباد ځلانده سوکال لري چې ټول هېوادوال مو په وطن ته راشي ډېر خوشحاله یم ډېر ارامه ده ډېر د خیر ځای دی ډېره زیاته مننه حاجي صاحب کورمدن حاجي صاحب تاسو څنګه یې الله شکر صحت مو ښه دی راړي د حاجي صاحب سره هم تفصیلي خبرې وکړې تاسو د کوم ځای یاستئ مونږ اصلي د لغمان یو او اوس خو بودوباش هم دغه ننګرهار کې او کوو. زما وطنوالو خو د لغمان د کوم ځای په خیر د قرغیو یم ماشاءالله ډېر ښه شریخ ته به راغلي یاستئ ولا شریعت ته راوړو د همایون ماما شریعت نو پاکس لاس ده نور بلکل بې جوړه ده په دې کې خو نشته دی که نه هېڅ شی پکې نه نام خدای نوم لري نور ده بلکل همغسې ده چې د سهار نه شروع کېږي تر 2 بجې د شپې نور دا خلاص ده او ښه امن ده ښه امن تامین ده دلته داسې کوم څه نشته اوس پخوانی غوندې خلک نشته اوس ډېر ارامي هم ده سهولت باندې خلک راځي سیاست هم راځي نارینه هم راځي ټول راځي دلته بس د دې ځای بل یو خواله دا دی که نه چې ما ته خپله ډېر زیات خوند راکوي داسې یو دیرهي مجلسي شکل لري رسټورانټونه یې که نه سړی په چوکۍ او میز ناست یو رقم خاصګون احساس کوي اوس وګوره لاندې یاله دا ښه فرش ښه توشا کې بالغ یعنې موږ داسې احساس کوو لکه خپله حجره کې چې ناست یو خبر هم دغه کې ده اوس دغه رقم چې ناست یو دا ډېر خوند لري چې ټول دوستان یو ځای کښېني او دا چوکۍ دا شیونه خو داسې یو نمونه غونده شی هغه د انګریزانو کار ده دا چې دا زموږ د پښتنو کار دا ده زموږ خپل فرهنګ دی او ډېر زیات تاسو ستړي مه شئ څنګه خیر خیر قراري دی صحت مو ښه دی ورته تاسو د کوم ځای نه تشریف راوړی مونږ د جلال آباد ښار نه ډېر ښه نو څنګه دی دا ځای څنګه ارځی ډېر ښایسته ځای ده ښه ځای ده او مونږ خو شریخ وخوړله نو نامي شریخ ده واقع چې نامي شریخ ده هلته حاجي صاحب ته زما د پلار ملګری و د مدینې منورې نه راغلی و بیا دې ته هم صفت وکړو چې د همایون ماما ښه شریخ ده راځه زه دا هم بیا راوړو چکر ته کورمدان چې حاجي صاحب ته مو ناز ورکړی خدای ستاسو په عمر کې هم برکت واچوي سره د حاجي صاحب سره ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو مونږ هم ډوډۍ وخوړله او اوس وار د شریخ راغلی نو تاسو هغه استاده چې د شریخ اول څنګه دی بیا به خبرې وکړو ماشاءالله خوند کې نو بیخي ځانګړی او بې جوړې دی تر بلې خپرونې تاسو ټول درنو لیدونکي په پاک رب سپارم د بلبل چینل سبسکرایب وکړئ